د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو اقتصاد وزارت د امریکا ولسمشر وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. د طالبانو اقتصاد وزارت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې حکومت یې په هیڅ صورت په بهرنیو مرستو متکی نه دی. د اقتصاد وزارت مستقیم مرستیال عبداللطیف نظري ویلي چې د ټرمپ ګواښونه به د دوی پر پالیسۍ تصمیم نیونې او پریکړو هیڅ اغیز ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د لوړې مراسمو څخه وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د امریکا بشري مرستو دوام د امریکا پوځي تجهیزاتو په بیرته ورکولو پورې مشروط دي. امریکا کې یو تن افغان زندانی د مذاکراتو او تبادلې په پایله کې راخوشي شو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا متحده ایالتونو ترمنځ د اوږدو مذاکراتو په پایله کې په امریکا کې د خان محمد په نوم یو افغان بندي له زندان څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول شو. خان محمد چې 2 لسیزې وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و، یوې امریکایي محکمې ورته د دایمي بند سزا ورولې وه چې اوس مهال د 2 امریکایي اتباعو په تبادله کې راخوشي شو. طالبان دا تبادله د خبرو اترو له لارې د مسألو د حل یوه ښه بیلګه بولي او د منځګړیتوب له امله یې له قطر څخه هم مننه کړې ده. اروپایي ټولنې له افغانستان سره څه باندې 19 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اړمنو کسانو د لاسنیوي لپاره 19.4 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام رسنیز دفتر ویلي چې په پام کې لري سکهال ژمي هره میاشت په ټول افغانستان کې له 6 میلیونه اړمنو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي. بل خوا ملګري ملتونه وایي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ډنمارک هم له افغانستان سره 2.8 میلیونه ډالر بشري مرسته اعلان کړې ده. د کندوز ولایت ابدان دښته کې د صنعتي ښارګوټي جوړولو په موخه 10,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د طالبانو د مشر له لوري د بیرته راستنېدونکو پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د امتیازونو او اسانتیاو د تنظیم طرز العمل توشیح شوی دی چې موخه یې له دوی سره همکاري ښودل شوې ده. همداراز په ټول هیواد کې د صنعتکارانو لپاره 160,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې دا مهال د ویش چارې دوام لري. ایران کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان په شمال کې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 209 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل نیولي دي. په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي و چې ایران په یوه ورځ څه باندې 3,000 افغانان ایستلي دي. ایرانی چارواکو هم ویلي چې له دغه هیواده په تیرو 3 کلونو کې هر کال کابو 1 میلیون ناقانونه کډوال ایستل شوي دي. ټرمپ په نړۍ کې د شخړو پای ته رسولو ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو په ترڅ کې ویلي چې د امریکا طلایي وخت پیل شوی او ډیر ژر به دا هیواد ځواکمن او ځانګړی شي. هغه ژمنه کړې چې د نړۍ جګړې به پای ته ورسوي او د پاناما کانال به بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. تر دې وړاندې د قطر بهرنیو چارو وزارت د غزې اوربند کې د ټرمپ هلې ځلې ستایلې وې او اوس هم د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره د دواړو هیوادونو امید ډونالډ ټرمپ ته دی. ټرمپ امریکا ته راتلونکو 1480 افغانانو پروازونه لغوه کړل. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې شاوخوا 1480 هغه افغانان چې امریکا ته راتلو اجازه ورکړل شوې وه د ټرمپ د هغه حکم له مخې چې د کډوالو پروګرامونه یې ځنډولي د پروازونو لغوه کېدو سره مخ دي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې په دغه کډوالو کې هغه بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي چې غواړي له خپلو کورنیو سره په امریکا کې یو ځای شي. د راپور له مخې تر دې دمه د امریکا بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یاد حکم له امله زرګونه افغانان چې په افغانستان او یا دریمو هیوادونو کې امریکا ته راتګ لپاره په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د سوریې د واکمنې ډلې مشر احمد الشرع ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده. د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ډونالډ ټرمپ ته د مبارکۍ په ورکړې سره ویلي د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ انتخاب د هغه په رهبرۍ د امریکا د خلکو له باور څرګندونه کوي. احمد الشرع ویلي چې ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته سوله راولي او دوی ورسره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي لیوالتیا لري. بل خوا طالبانو تر اوسه د ټرمپ د نوې دورې د پیل کېدو په اړه لا کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تېره ورځ ټرمپ د خپلې وینا پر مهال طالبان خپله دښمنه ډله بللې وه.
اتاویا کلن ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د امریکا د 40م ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د فلسطین ملکی دفاع ادارې اټکل کړی چې غزه کې د ویجاړۍ وړاندې شاوخوا 10,000 جسدونه پاتې دي. غزه کې د اوربند ټینګښ سره هم مهاله روغتیایي چارواکي وایي چې تر ویجاړۍ وړاندې د ایثار پاتې جسدونو د راویستلو هڅې روانې دي. د دوی په وینا تر دې مهاله 90 جسدونه له خاورو او ډبرو راایستل شوي او ویره ده چې لا هم ګڼ شمېر جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وي. پر غزې د اسرایلو د برید له پیل څخه تر اوربند شاوخوا 40,000 فلسطینیان مړه شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي او څه باندې 110,000 کسان ټپیان شوي دي. د فلسطین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې 42,840 جسدونه په بشپړه توګه ویلي شوي او هیڅ نښه یې نه معلومیږي. المان کې د میلیارډرانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د معلوماتو له مخې المان کې چې د میلیارډرانو شمیر پخوا 9 او اوس مهال 130 تنو ته لوړ شوی دی. په داسې حال کې چې دا خلک د خپلې شتمنۍ د بېسارې ودې شاهدان دي، خو د خلکو په منځ کې د فقر کچه هم لوړه شوې ده. جرمني له امریکا، چین او هند وروسته په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې زیات میلیارډران لري. د المان د سترو شتمنو ټوله شتمني به په 2025 میلادي کال کې د 6.8 میلیارډ ډالرو په زیاتوالي سره 615.4 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو یوه ورځ وروسته د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا کې پر ټیک ټاک بندیز لګول له 15 ورځو لپاره وځنډول. د دې قانون له مخې چې په 2024 میلادي کال کې د کانګریس لخوا تصویب شوی و، بایډانس د ټیک ټاک چینایي کمپنۍ باید خپل ملکیت یو امریکایي شرکت ته وسپاري. د متحده ایالاتو ولسمشر دا وړاندیز هم کړی چې بایډانس د ټیک ټاک 50% ونډې د متحده ایالاتو خصوصي سکتور ته وسپاري. هغه وړاندوینه وکړه چې ښایي چین به له دغه وړاندیز سره موافقه وکړي، خو د ټیک ټاک کمپنۍ تر دې دمه په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د ترکیې په یو هوټل کې د اور لګېدنې له امله 60 تنه مړه او له 50 زیات ټپیان شوي دي. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد په بولو ښار کې د اور لګېدنې له امله تر دې دمه 60 کسان مړه او له 50 زیات ټپیان شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه اور لګېدنه د بولو ښار په ګران کارتل هوټل کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دغه اور لګېدنه په ځایي وخت سهار وختي رامنځته شوې او تر دې مهاله لامل یې نه دی څرګند شوی. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا او د دې مهال لنډ خبرونه، تر بیا ښې چارې.